بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نننۍ ویډیو به د یو ټرمینالوژي یوز کیږي د عباره کې ته په انګلیش کې اوشا او ایچ ای سی یو کې والا ولنریبل ګروپس وایي. دا ولنریبل ګروپس په پښتو کې چې زه تاسو ته ترجمه وکړم د دې نو دې ته د خلکو هغه ګروپ یا هغه ټولنه چې کومه کمزوري وي. دا ولنریبل ګروپس د دې باره کې مونږ ته دا معلومات ولې ضروری دي؟ دا ځکه ضروری دي چې د کمزورو خلکو مونږ ته پته ولګي، نو هغوی که مطلب لکه حادثه وشي نو د عام فټ ورکرانو په مقابله کې دې خلکو ته نقصان زیات رسي، یا بعضې ټایم داسې کار وشي چې عام فټ ورکرانو ته یو حادثه نه کېږي او چې کوم دا کمزوري خلک وي نو هغې ته دا حادثه زیاته مطلب لکه هغه حادثه دوی ته راپېښېدی شي. چې موږ ته دې کمزورو خلکو یا ولنریبل ګروپ پته ولګي نو موږ دې باره کې پلانینګ کولی شو، د هغوی د حادثو نه د بچ کولو دپاره احتیاطي تدابیر اپناولی شو، او د هغې په وجه باندې به چې کوم دی دې خلکو ته ژوبله یا مرګ خدای دې نه کړي یا څه بل څه نقصان کم کېږي. په دې ولنریبل ګروپس کې زه که تاسو ته لومړنی شمار وکړم نو زنانه د نارینهو په مقابله کې په حادثو کې مطلب لکه د هغوی فزیکل کمزوري زیاته وي، نو په وجه باندې دوی ته د ژوبلې یا د خدای نه کړي د مرګ خطره ډېره زیاته وي. نو په کوم ځای کې زنانه کار کوي هلته کې پکار دی چې دوی دپاره سپیشل کنسنټریشن وي او د هغې باره کې موږ سپیشل احتیاطي تدابیر والو. بیا کومې زنانه چې پریګننټ وي مطلب لکه ماشوم وي په خېټه باندې نو هغوی چې کوم دی د حادثې دوران کې هغوی ته مطلب لکه زیات د خطرې ښکار کیدی شي، یا داسې زنانه چا سره چې ماشوم وي، چا چې وړوکی ماشوم وي ورسره د غېږې نو هغوی د حادثو دوران کې هغوی ته خطره زیاته وي. په بعضې ځایونو کې اوس خو نن سبا دنیا ګلوبل ویلیج شو، خلک یو ځای نه ځي بل ځای ته کار کوي، لکه یو ملک نه لاړ شي بل ته کار له لاړ شي، دې ته ایمیګرنټس ورکر وایي، یا مطلب دا دی مسافر چې کوم وي. دوی سره دا مسله وي چې دوی د نوي ځای کې د کار په سیسټم باندې نه پوهېږي، هلته کې د کنټرول میجرز باندې نه پوهېږي. آسان مثال به داسې درکړم چې په یو ملک کې ګاډي په ښي لاس ځي، په بل کې په ګس لاس ځي، ته پته مطلب لکه ذهن کې نه وي او د حادثو ښکار شي. نو چې کله تاسو سره په کار ځي کې داسې خلک وي چې د بل وطن او د بل ملک نه راغلي، د هغوی ډېر زیات خیال ساتئ. ماشاءالله سړي ذهن اسلام تعلیماتو ته لاړ شي چې اسلام تعلیماتو کې هم دي چې مسافرو خیال ساتئ. بعضې کارونه داسې وي چې هغه خلک یوازې کوي، لکه مطلب لکه یو ځای کې څوکیدار دی یا یو کنټرول روم دی، د شپې پکې صرف یو اپریټر ناست دی یا یو ټیکنیشن پکې ناست دی، دی یوازې دی. نو د حادثې دوران کې یا که دی بیمار را بیمار شي د سره مدد کولو څوک نه وي، نو دې کسانو باره کې خیال ساتل پکار دي او دې باره کې پلانینګ کول پکار دي که خدای مکړه څه حادثه وشي نو به ځان څنګه بچ کوي. یو ټکي استعمالیږي کلچرلی اینډ لینګویسټیکلی ډایورس پیپل، مطلب چې لکه تاسو سره داسې خلک وي چې هغه ستاسو د کلچر یا په ژبه باندې نه پوهېږي. ما چې څنګه تاسو ته مخکې ووایي چې اکثر خلک بل ځای ته لاړ شي کار له، هلته کې ژبه بدله وي، د هغه ځای په ژبه باندې نه پوهېږي، نو که مطلب لکه یو احتیاطي تدابیر یا یو ساین یا څه شی لګېدلی یا ورته چا څه خبره کړې وي عاجز پرې پوه شوی نه وي او د حادثې دوران کې هغه ته د نقصان کېدو خطره زیاته وي. په بعضې ځایونو کې ډسیبلډ پیپل یا ډفرنټلی ایبلډ پیپل، کوم ته چې موږ په عامه ژبه کې معذور افراد وایو، سپیشل پیپل چې کوم وي، نو مطلب لکه که څوک ګرځېدی نه شي یا چا ته په ګرځېدو کې تکلیف وي یا بل څه او بلډینګ یې خدای مکړه اور ولګي نو عام خلک خو به وځي، خو دا خلک نه شي وتی. نو دې سپیشل پیپل ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. کېدی شي یا څوک بیماري سپیشل نه وي خو عام بیماري، نو چې تاسو سره کار په ځای کې په بلډینګ کې یا په بل ځای کې داسې خلک دي خیال ساتل پکار دي. هسپتالونو کې اکثر به تاسو لیدلي هلته مریضان وي، بعضې هسپتالونو کې حادثې شوي دي، اور لګېدلی یا څه بل څه چل شوی دی، مریضان یا ګرځېدی نه شي یا مطلب لکه بې هوشه وي انستیزیا کي، نو دی خیال ساتل پکار دي چې د حادثې دوران کې به هغه مونږ څنګه ټریټ کوو. بعضې موقع داسې دي، بعضې ملکونو کې داسې وي چې خلک د نشې په حالت کې چېرته کې تللي وي، هلته کې څه فنکشن وي یا څه بل څه وي په نشه کې،
او دا خلک هم چې کوم دی ایمرجنسي کې نه پوهېږي چې موږ څه وکړو، په ډېر لوی تعداد باندې په داسې ځایونو کې مړي کېږي. بعضې فیسټیولز داسې دا خیر ولنریبل ګروپس کې نه وي، خو زه موقتا نمایش یې ویم فوټبال میچونه وي، چېرته کې څه بل څه فیسټیولز وي، کارنیوالز وي، مختلف ملکونو کې مختلف فیسټیولز کېږي، میلې غوندې کېږي کې خلک راغونډېږي. نه خلک ډېر زیات خوشحاله وي، په یو ځای کې ډېر زیات خلک راغونډي، خلک عجیبه عجیبه کارونه کوي، د سیفټي خیال نه ساتي او په کې حادثه وشي او ډېر زیات خلک په کې وفات شي. مشران چې ایج نه بوډاګاني نظرې کمي ګرځېدو کې ورته تکلیف دی خیال ساتل پکاري. بعضې تاسو یو سړی صرف یو ورځ نیمې له کار له راوستي، یا چې تاسو سره په مطلب ستاسو بجلی او سوچ خراب دی، نو ټول ته پته لرو چې کوم یو ورځ راغلی ته پته نه لګي. نو داسې خلک هم کمزوري خلکو کې حسابوي او دوی چې کوم دی خطرې ته ډېر زیات مخي. کم عمره ورکرز چې تاسو سره وي، بس مطلب لکه ستاسو ملک کې د ورک ایج لیمټ چې کوم دی 18 سال دی، یو هلک راغلی یا جنۍ د 18 سال عمر یې دی، هغه کال راغلی نو هغې ته د کنټرول میژر او د خطرو ریسک پرسپشن ورته نه وي، دا پته ورته نه وي چې د کار په ځای کې څومره غټې خطرې دي. په داسې ینګ ورکرانو باندې ډېر زیات خیال ساتئ. بعضې سړی نوی ستاسو کارځي ته راشي، عمر یې زیات 25-30 سال وي، خو هغه په ړومبي ځل راغلی دی، د هغه خیال ساتئ. بعضې کارونه داسې وي چې هغه خلک پردو کورونو ته ځي او هلته کار کوي، مطلب کور صفایي کوي یا کوکینګ کوي یا هوم ډیلیوریز کوي، څه خوراک وروړي. نو دې خلکو باندې خیال ساتئ، ځکه چې مطلب لکه موږ ته پته نه لګي چې کوم کور ته دوی سروس دپاره ځي، نو هلته کې دوی ته څه خطرې را په مخ کېدی شي هلته دوی څه خطره وي او دوی ته پته نه وي. ستاسو کار ځي ته چې ویزیټرز راشي، چا له میلاوېدو څوک راشي، نو په هغه خلکو باندې خیال ساتئ، هغوی چې کوم دی نو ولنریبل ګروپس کې راځي. او ستاسو کوم ورکران چې پبلیک ډیلینګ کوي، مطلب دا دی د چا چې پبلیک ډیلینګ وي، لکه مطلب لکه ستاسو چې څوک پیسې علي روزانه مختلف ډېرو خلکو سره عوام الناس سره رابطه وي، یا کسټمر کیر کې ټلیفونونه ورته راځي، نو داسې خلک هم په ولنریبل ګروپس کې راځي. د اکثر کسټمر خپوي یا صحیح، نو هغه د کپنۍ هغه زور چا سره چې ډیلینګ کوي هغه سړي نه وباسي. دا ولنریبل یا کمزوري ګروپ چې کوم دی ځان سره نوټ کول پکار دي. انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک کې دی له خصوصي توجه ورکول پکار دي، دې مطابق HEC ساينس لګول پکار دي. که تاسو باندې بوش تیاری کوئ، امید لرم چې دې ویډیو به تاسو له مدد درکړي. د دې چینل نور ویډیوز هم تاسو له په دې کې مدد درکولی شي، ډیلی سیفټي باره کې تاسو له مدد درکولی شي. د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب کړئ دا چینل. او که تاسو بل څه ویډیو کتل غواړئ نو هغې باره کې کمنټ وکړئ. د دې ګروپس باره کې نور ډیټیل معلومات به تاسو ته HECU کې او د اوشا په ویب سایټ باندې ملاویږي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله حفاظت کولو والا دی، د لوی الله په امان.